رواني څخه حال کې رواني خدای پاک دې موږ په حال رحم وکړي په خدای مې قسم اخر وخت د وجداني فیصلې کوي او دا د ټیغي بچي اوس موږ ته خدای پاک په دغه اخر وخت خبرې یو هغه وګرځو یو مشکل وګرځو راغی نیغ دلته اوس مخه کې خبره ټغ ټغ کې لکه پاکستاني کاغیان نه تور لنګي سي خو زه وروره سیار شي کې جنت ته بل چې خو د کار نه جوړ کړ خو جنت ته زی زړه تاسو خو موږ نه زو ته خو موږ نه ولې ستمنګ ولې یا شهید سي موږ تاسو سره لاړ شو خو زه ور خپل ځان ته د علم کړه د لګیا اوس خپل کار کې د کار لري پښتنو جرګو کې د څه کار ده اوس دلته تراسي د ټیمبو کې زو اوس په دې جرګه کې دلته سبب زه خو لاب سره راځم ورا په هندي هم پوي کوم قرآن د خزغین دا ګوډ ماته انګلیش باندې دغه سنخري ورته کوم چې دا کوم ولې دماغ خپل پښتنو افغانانو د زیات ده خپل ته کوم د تنسم کولای اوس دا دومره وخت د پاکستان ته دا غنه جوړه ده ډرامه نه جوړه ده خبره سنن د پښتانه راټولېږي افغانان راټولېږي 15000 عرب مسجونه موږ د مسلمان ته کړی دي د کافر زوی ته 15000 عرب مسجونه ایمیلونه موږ ورته کړی دي دا به خبره یو مسلمان ته څنګه زر جواب ورکوي یو مسلمان ته اوس جواب نه دور کړی یې چاته له اوس جواب نه ورکړم ته خو مسلمان ته خو ځان د دین ستنه بوله په ما باندې نن اسمان اوریدل ته د ما میسج ته جواب نه راکې خو دا میسج ته خو می جواب راکوه ور درته وایم چې د مزه سبب دلته په دې روغ دین چا وشتلای پوسې خو کدی ما باندې سړی سره مخ قرآن کته زو بیرته روغ راسي دغه نه سي ورځي پوسې ستیار زی ما غلان کې لاړ سم غلان کې خده پرتو به بسره در تړلې پوسې پتلون کې لاړ نه سي چې تو د څه غسل اسلام پاکستان کې اسلام لټی دی پرخه سه دی په ځان ته پتلونه بغه سه دی نکټای پوه چې د پاکستان ته دی کې چیرته زی دا نکټای کې نه زی دا مغه شلوار کې زی پوسوي ولا رښتیا جمال خو دا یو مطلب دی خو سړی مذهب ور شاټ کی کنه خو موږ بیا د سی فکرونه دی دا سو ورځ زده ته غواخې کوم چې دته زو چی وایم بل ورځ مې ویډیو ورته کړې خپل ویډیو ته مې زیاتې خبرې چې دا تا چی ویلې دي سړی ته مالک اوس یو دم شروع ورته کوم په پښتو شروع ورته کوم اوس بخله کوي چې بیا سړی را خراب دی سړی و دې ټیغې زو خو کنه ته چیرته منډي وایسي اوس خو د لږ ځان خبر کا ټوله دنیا درته لګیا ده سیل د جرګه ده دا که زه سبا چې ته کوم اسلامي هغه ته غواړم دا که زه سبا چې ته اسلامي جرګې ته غواړم 50000 عرب میسجونه ورته کوم او دی بیا هم نه خبرېږي دا خو خبرې ده خو اوس په شکل کړی که نه دی اوس دلته راځي دی باید اوس هلته دا کلی سرکته پورته وګرځي ولا ښځه دی وغیم تا ښځه په دغه دعوت وغیم دی مردګه او بچیه او په کور ښځه دي د بنګالي غیمته و دي تا غني کته ما مذهب ورښودلی ته راځې ما ته مذهب راښې پښتون ته مذهب ورښې تا ټر نیکه ته ما مذهب وررسولی ده ته اوس راځې بنګالی ته دومره پوخ مسلمان شو چې ته اوس ما ته اسلام راښې دومره مسلمان شي چې زه دا څو کاله دي د تور پنجاب سره نښته یم پوه ما مسلمان نه که ته اوس له ما نه ښه مسلمان کې څه شي جواب ورکې هغه وار غواړي وهل غواړي او تاسې دلته ورسې لکه شاټېغی د پښتنو د بعضې په څلورې هغه بعضې نه دي لاسونه چې چپوي هغه مخلوق در پام نه سي چې دې به کرارې ټول به هغه به قرآن کسې فرشته راغلی ده والله الله تعالی بیا کل سړی قرآن که په دې ټوله نړۍ کې همدغه بنګلادیش کې څومره مسلمانانو وژل دغه پنجابیانو څومره مسلمانان په افغانستان کې وایي پښتنو کې دا بیا هم زی هغې ته نصیحت کوي چا ته نصیحت کوي خو دا اولته چې اوس اسلام هغه به ورکوي که نه تقریرونه به ورکوي همدغه پنجاب په دې بنګلادیش کې څومره مسلمانان وژلي وو ډېر وخت مخکې که نه څومره مسلمانان یې وژلي وو په دې افغانستان کې څومره وژل په دغه پېښور کې څومره قرآن چې په ټول بنګلادیش باندې داسې 12 کسان در سره په بنګلادیش د سر شروع کړه ماښام کوز ترې وځي پوه دغسې دي غونډ خبرې بدالۍ لاسه قرآن که په لاره تللی سي زموږ افغانانو ته قرآن چې لس دانې څادر کې په شا کې ټول ویسي چېرته به یې اوبو کې په ژوندینې منډه دی دا اوس موږ سره کونسولي موږ سره چې شته کونسولي د ټیغۍ زو خو بیا بله ورځ لاړ شه په سړیتوب درته وایم را نسې که نه ما په زړه یینې درته ولاړې دي دا سړی پوه کوي که په مذهب زړه بدېږي که د په دین هم زړه بدېږي که د دې خرکوس په حال هم زړه بدېږي پوه یې که جرګې ته را نسې چې شروع مې در باندې وکړه دا ټوله نړۍ را پورې ونښتېږي بیا نه سره نه خلاصېدلی دا ټوله نړۍ سره پورې نښتي هم بیا دې نه پرېږدم او د وخت هغه د اسلام صالح دا د کور د پلار وران کړم ته وخت کې خبرې دا د ښځه د پنجاب سره غي دا ټول پنجاب دا شیان کوي پوه
هغه پوهېږي که نه د خبرې ده ټول عمر د ښځې هغې پنجاب کې مونږ یو تاوان دا وکړ مونږ خو د ښځې هغې چې چا سره یوه شپه په بالښت تېره سي ټوله کیسه ورته کوو اوس له لالب نه نیولې تر بېخ ټوله کیسه ورته کوو دا د مونږ د غم پنجاب د افغانان به کته لاړ مونږ پنجاب کې مزدوري کوي هملته یې خبرې اوس دا ټول خپل نسل راسره غټ سوی ده خپل نسل هم ټینګ راسره نښتی نه خو بس څنګه یې لا نشي دا ګورل تر ټولو اوس د دې سړي ته وګوره دا سړی ښه اوس که ورځې ورته وایي چې اوس چا سره مخ کېږي نه اوس خبرې موږ افغانان د دنیا په هر کونج کې خبرې په خرو خرو ګرځي اوس خبرې ذاکر نایک چاته په مخه نه ورځي و مسلمانه وره پیدا کې پسې ورسي دا د بنګالي بچی چېرته ده ورته راوځه ورته اختیار زیم نه دی معلوم خپله دې په شپږو نفرو مبارزه کوله پسې خپل ازادي دې واخیستله وایي موږ ازادۍ پسې قرآن ښیي دی ورته را نسي مخې ځان به راباندې خراب کړي خپله شپږو بنګالیانو مبارزه وکړه قسم په خدای خبر له پاکستان ازادي واخیستله اوس موږ خبرې په کروڑونو مخلوق راغوښتی دا د تورلکي بچی اوس هلته راځي خبرې کته پورته به کېږي اوس به وایي چې ولا هغه ده ښه اوس پوهېږي چې د خلکو مخ راته راوړي که نه قرآن که درسمه قرآن که درسم قرآن چې عیسی د پاس په مذهب ناستیم قرآن که نه قرآن که په جرګې باندې څه تاثیر راسي او نه قرآن که په موږ باندې راولې خو ته قرآن که ښه ورځ رانه وایي نه ما چې چاته ور معرفي کړی چې زه تا یوه پېره ذاکر نایک خپل افغانانو پښتنو ته ور معرفي کړم تا د ښځې تیز غین که تا په دې ټوله دنیا کې بیا ما نه چېرته پوسې تا ما نه نوم د مسلمانۍ واخیسته زه به د تا ښځه یم قرآن چې په دې ټوله دنیا کې په هر ځای کې ګیر کړي دومره دي وم که تا نه ما ډوکې بوټ بوټ ونه باسل زه به د تا ښځه یم دا د شینټاغې غوندې دا سپېرې ډډې پوسې خنزیره پوهېږې دا د سپېره بچی قرآن بله ورځ را باندې خراب کوي ګوره دا سړی لاړ نه چې پنځم تاریخ باندې ځي اوس معلومه نه ده جبار خزم ګیرې چې لاړ نه شي څنګه خبرې ځي قرآن ځي پوسې دا سړی ډېر تخته روان ده پوسې ډبل هغه کوي پوسې تاریخونه ورکوي پوسې بله ورځ خوله وازه کوي لکه هغه د ټیغۍ بچی چې ځالې نه راولوېږي پوسې ولا هلته ځم تیسری عدالت هغه تیسری دین پې 45 تاریخ پې ودرې و دې 45 زو داسې تشریح ورکوي پوسې خو نور هم ځان خبر کړي چې دلته څه اسمان نه اورېدلی څه حالت روان دي دا اوس خبرې ځان ته مسلمان وایي خبرې بیا وایي سبا بیا ما پرې خلک نښتي چې ولا جبارجي خبرې ذاکر نایک هم پرې نه ښوده زه ډېر خوشحاله یم چې زه ځم او ډېر اکسایټډ یم خوشحاله یې راځه نو چې خوشحاله یې خدای به یو دانه مسلمان درته ما غوندې پیدا کړي چې خوړین جاکټ یې اچولی او داسې کلکه غېږ درکړي داسې د باد کې چې دا تور لنګي دی پوسې یو په پنجاب پروت دی بل په بنګلادیش یو منټ وخت راکړه زه بېرته راځم که ته نسې صبر وکړه جمال خیل صاحب صحیح خبره کوي رښتیا دغه یو جرګه موږ ته رسېږي دغې نه لکه چې موږ خلاص کړي پوه شي دغه خلک سړی چې وکړي والله د خلکو سره خوشحال صاحب سلامونه ستړی مه شي په خیره له ناستې که راځي پاس راوخېجه نه جمال خیل صاحب زه اوسګار یم نه ایښې مه ځکه 3 بجې مې ورور ځي که نه نو زه ایښې مه 3 بجو پورې دلته خو اوس تقریبا ما پام نه خبرې زم داسې ګرم راغلی وم 2 بجې دي زه 3 پورې ایښې دغه هغه ته نه ده دا چی ورته وایي د ذاکر نایک ته دې ته داسې سړی پیدا کړي چې دا سړی چېرته ده تعقیب یې کوي دلته ډېر زه پوهېږم ډېر دي موږ ډېر افغانان خبرې هغه پوهېږي چې دا سړی چېرته اوسېږي چېرته ځي څنګه نه ځي که نه خو هغه یې داسې یې پوهې کړي ورته مزه چې یو سړی بیخي کور ته ورسي ځان چې ټیکټونه هم ترې وسوځوي چې راواخلي او خبرې ده ته هم یو څو څپېړې دی مخ ته ورکړي چې بیا داسې کار ونه کړي ګوره بیا داسې کار ونه کړي چې دلته د موږ سره مشوره نه یې کړې ته د موږ جرګې ته راځې وعلیکم السلام موږ 40 کاله بعد خبرې دې جرګې ته دومره هیلې دي دومره امیدونه دي خبرې دی اوس ډېره بده دښمني کوي دا اوس وګورئ خبرې بیا که زه سبا چې ووایم بیا وایي نه دې سړي ته یې خوله ور واچوله او داسې خو دم نه جبار خیل صاحب چې دا نه خبر یعنی دا کتابونه وایي خو که نه دا خو همدغسې خلک په ما ځان خرابوي که نه همدغسې چې دا ځان ډېر خدای ته ورنږدې بولي خبرې بیا مې همدغلته دا زړه وکړي که نه چې دا د دروغو ولې ورنږدې کېږي خدای ته د دروغجن ښځه هغې چې دې وخت کې اوس ته پنجاب ته دعوت کول ډېر مهم دی او که تا د غذا لپاره چېرته چندې راټولې کړې وای په غذا کې ماشومان له لوږې نه خبرې خېټې پورې تیږې تړي ته مسلمان ځان ته وایې خو که سبا بیا پې راباندې کړم بیا وایي جبه دا کنځا کوي دا خبرې دا هغه کوي خبرې دا وایي کنځا کوي کنځا نه بل چی نه دي زه خو ورسه پوهې که کنځا نه ورته کوم ورته رانسي هلته رانسي خلاص خبره ده
کاش کې خو په مینا موږ د پی ټی ایم مرګري یو پوسه خبره پی ټی ایم موږ خپل شروع کړې دا خبره تر مرګ پورې ورسره ولاړ که زر وری جرګې مخکې وروسته سي بیا به موږ ورسره ولاړ خبره دا کاروان دی موږ داسې سو د دنیاي پوسه موږ د مزاحمت کې پوسه ان شاء الله برخه خلو ان شاء الله دا مزاحمت کې خبر دی وزیرستان د خلکو سره د پښتونخوا د خلکو سره د پی ټی ایم سره سو د دنیاي پوسه د رهبري باندې موږ جریان لري ان شاء الله ان شاء الله که په دغه جرګه کار ونه سبه بل په کندهار کې کوو یا په کابل کې کوو ان شاء الله کابل کې خو بیا فیصله زکه مو پوسه بیا خو چې سر راځيږي کرای به مارګاله کې پوسه دی موږ درې رنګ بیرغ قرار لګیدلای پوسه دا جبرخیز الله دې نه کې الله دې دا چې که پاکستان ته لاړ شي به چیرته خدای ستاسو په لاس درکې زم خام به اخري خبره د خیبر جرګه ک نور فیصله نسی کولای دومره دی چې جبرخیز ځان نه ورسو موږ نه ورخو به وړه ده زه پوهیږم به دې ما کار کوي قرآن کې څوک وزرم قرآن کې څوک سپورت مرته ګوري قرآن دسه وزلو مسجد دنیا ته قرآن یو ریکارډ پاتې شي خو اوس خبره اوس په حال دغه بل مرزي غم مخري دا ټیقې نه دا سم مساله کوي دغه پوي کې ورته مزه کوي خدای خپه کوم دي سړی ورته خدای تری ګوره خبر راځي او را نسی ورته خدای تری ګوره مرزه تبا بیا را نه خرافيږي هغه بیا ګوره ټول مسلمان ملت ته وایم کار سو کور سره پر رابطه کې د سړی درس دروتړي ورته قرار سه مرزه درته وایم مرزه خبره ختمه او ما درته میسج کړی میسج کې ما ټول شیان درته ویلي دي پوسوي خو تاسو خدای وړاندې پیدا کړي دا وای د دین ستنه ده دا وای موږ د دین ستنه ده ته خبر ته چې د دین ستنه خلک خو ځان دي مال نه خبر که خدایم کور روان کو د ټیغي بچانو دا نیم بنگلاديش د سیمرسي خبره دي ما یو ځوان یو وخت کوران کپی ورکم په خځه تور علاقې مغه خدایم ټول لمخه مردار کا ټول دا اوس په لزیوس دا ټول بنگلاديش ورته پنجابیانو نه وژلو مظلوم خلک پکې ونه وژل چې دا اوس نبی زر بنگال نه پنجابیانو نه پرتګونو وبسل پوجانو نه پوسه موږ لپاره خبرې موږ جرګې ته راځي دا بنگالای دا سړی دا مایه وریځي چې چاو خړل هغه قران کې بیا وغسی هغه کې بیا خبره هغه ختميږي زار د دې خوراک دی لري د بنگالیانو سکور ته ورسې زخده لکه مایه دي چې خو کې ځان سره چولای خو خبره لکه مایانو په لکه مایان دکان کې څه شپې سي دوی کوړه ورسې او هر ځای نه مې بوی ډیر زیات راځي جبر چې د مایانو بسي باندې رواني پوسه خبره ته مایانو اترې ځان ته وهلي پوس دغه څه بوی نه بنگالیانو او ډیر زیات خوري جبر خیر صاحب د غلندر کې چې ځکه مې کور چي دی کنه د غیرې نه چې لګ خپل شي دلته وزیره بل الته د بنگالیان ډیر زیات چې دا بازار ته لاش جبر خیر د مایانو بوی په دې دي زینم خبر دا دومره غوسناک دي خبرې اورځ موږ سره ایتالیا کې یو کم کې ومه نو خبرې د منګه د دوی میچ راغی د بنگلاديش او د افغانستان خبرې اوس دا سړی چې د سپینګیره غونډه ده موږ ته به جمع راکوله مولا مو عمل ته کم کې کنه د خلکو احترام مرته کووسی دغه شی ولکه د ذاکر نه په خدای هم دغه شی وو هغه ته چې جالي خولي پیدا کړي خو هغه خبره د سمال تړي دا اوس را سره ناس ته خبرې د افغانستان میچ ده نو چې کله به د افغانستان شاټ وو اوس هم دغه یو موبایل کې ګورو پوسوي ته باندې به اور بل څورته مې وسړی ته خو مسلمان سړی خیر د خو کومنګ وګټه یا تا وګټ ساسما خو نه راوړي خو ته مسلمان منګ مسلمانانه خزه دې ته خو پاک مرسوله پوسوي تاسو په خاطر دلته موږ بيخي غنه کوسل دلته د مولا صاحب را سره ناشته مولا چې په ځان باندې به خلو ولا ګور ته مې خلو ولا ګور که شروع مې در باندې کړ قسم د غوړتي در مې در باندې مات کما پوسوي چې الکان ویل خبر یو ور ما سره او پړڅېدو پړڅېګم قرآن مې دي سره مونږ مې کړه هم بیرته راوګرځو خو قرآن دومره لغتي دیو قسم په خدای کلمې دي کې بوټي اوسوش کوم دا خزه دې د اسمان سم مساله کې وغیمه خو سیګټي و به ګټي په څنګه مې به مونږ وګټو قرآن کومه الله اکبر هم درسه وکم خبره تا کزه دا ډیر ګمرا مخلوق ده دا لکه غومبسي دي خبره وچه په خېسي وګورل دوی نه خدای پاک سي انسان څنګه خپېزني هغه خبره هغه هیڅ څوک نه پیژني دا خدای پیژندل اند سي وچه په خې پوزي لګه ده واړه ټیټ وچه دا غون خدای پیژندل دي خدای پاک سي انسان الله پاک سي نه ده الله پاک سي انسان باندې مهربانه سي خبره هغه بیا
هغه جلا خبرې دي او داسې دي دا ډېر ګمراه مخلوق ده تاسو نه پېژنئ خبره ښه داسې ورسره سریکار هم نه داسې سریکار هم چې ورسره خبرې بیا تاسو ته معلومات دي کېږي او ما باندې څو وارې په ما باندې راخیست کړي دي خو ما چې دا ما بیا د مرۍ کې رانیولي دي سمې مې دا ګوتې کې ورننه ایستې دي بیا ټخ ټخ کې پوس یو دانه مې ایټالیا کې مرۍ کې رانیولی و پوس وایي ته څه شی غواړې اخر کې چې ښه تنګ څه وایي اب کیا چاته یم دغه چاته یې چې دا مرۍ د کته دنه وباسم دغه چاته یې دا ولې که ځکه چې اوس پوه شولې چې اوس یې خبرې دومره مې تاو کړی و غریب خبرې باته وایي په دې جنګ کې راته وایي اب کیا چاته ہے مالې بس دغه چاته یې چې د مرۍ کې مې نیولی خو درته مخکې مې ویلی چې ما نه لرې ګرځه چشته اوس مینوال دي دی وي اردو کې ورته پیغام ورکړه ستا د ذاکر نایک ته ایسته که د ښځې قرآن ځان راته بده کوي دغه سړي ته مې دې خبرې په خوله سمه خبر نه راځي ورکې که ما په قانون کې سړی پر مات څه خام څه بیا خام ده ایسته که دغونه ویښیار سړي نه دغونه بیا کلکار چې کېږي بیا سړي مذهب راښټېږي ولا رښتیا جبارخیل صاحب خبرې دنیا فیلسوف ځان ته وایي د پلار بچی د مړ څه ته دونه نه خبر چې ته چېرته روان یې دلته دې وطن کې کراري ده امنیت شته ده چیرته ځي د خرکوس زوخه د دونه خو ځان پوهېږي ووایه چې زه مصروف یم بل وخت کې بله میاشت کې ولې وخت د ښځه په دغه جلسه کې چې دی هلته نیسي چا سره بریالیانو سره خبرې کوي هلته اشنتوتیانو سره خبرې کوي هغه سوچ کو پر غږی هلته بیخي څوک بیخي هلته اسلام شته ده نه تاسو ورځئ د پنجاب نیمې ادارې بې جنازې ښخېږي دی اوس په دې وخت کې د ټیغۍ بچی را پیدا څه اوس خبرې هلته اوس ما دا جرګه اوس خبرې موږ ته دغسې شی خوله کې راواچوي مسلمانه اوس مجبوره مکلف یې چې درته اوس څه شی ووایم هلته دې موږ جرګې ته وګوره خبرې بنګالۍ وګوره خبرې تورې پخې راوسته خبرې اوس هلته کرارې اوس کتې هلته راوغوښته دا اوس خبرې دا اوس د پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله کته یې خوره کې که ایستی که د ښځغۍ ښه که دې خلکو ته پاکې وایه بیا وایي خلک وایي دا د مردګو لیونی سوی د ښځې مزغو یې کار پرېښی ده کنه قرآن د ښځه ځان کلمانه پاک او سپېڅلی مسلمان په دې ټوله نړۍ کې دې ته به ترانه هم وایي چې دا کله راځي که نه ترانه دا خو د ترانو والا دي کنه دا خو نکټایدر ملایان دي بوسې یاره لکه څوک دې راجي کوله که دغه ما نه دې راجي کوي جبارخیل صاحب تاسو راجي که تاسو موډریټر یې مړه ما زه د جګېدل نه شم کولی وروره نه پوهېږم چې څوک دي دا ستړی مه شئ سلامونه اجاز وروره او نیکي هیلې وعلیکم سلام ستړی مه شئ په خیر راغلی ډیره مننه سلامونه جبارخیل صاحب په دې له چې ښه وئ او د صحت جامې مو پر تن وي صرف راغللمه چې یوه ډیره غټه مننه درنه وکړمه دا چې هغه منفي خلک یا بدو خلکو ته که هغه هلکان دي یا نجونې دي ډېرې ښه اصلاح کوئ نو داسې کسان په کار دي چې وي په سوشل میډیا کې او تاسو ته ښه انرژي غواړم افتخار کوو هغې خور ده که نه زمونږ د افغانستان یو ډېره نامي جرنلسټ هغه وخت کې وه څوک ده اوږۍ خور صحیح مې ویلې بلکل مننه تاسو نه ډېره مننه خدای خوشحاله لره آباده اوسېږي عزتمنده اوسېږي بس همدغې لپاره راغللم جبارخیل صاحب چې داسې ډېر ښه کار کوئ افتخار در باندې کوو او دغه کسان که ته اصلاح نه کوې فکر نه کوم چې بل څوک یې اصلاح کړي په ډېره ښه طریقه روان یې اصلاح نه کوي اوږې خورې دغه خلک چې خدای اصلاح نه کوي خبرې دا د انسان د اصلاح کېدلو د وس خبره نه ده یو خبره مو خولې وتلې نه یې ورکوی دې خلکو سره د خدای پاک مل سي او خدای پاک دې دوی ته د نیکه هدایت وکړي موږ خپل ځانونه ورباندې دغسې ټکول لکه په ډانډه سم ټکول پوه شوې ته باور په خدای وکړه جبارخیل صاحب چې د دې د لاسه دغه موږ خپل هویت هم تبدیل کړی په دې ټیک ټاک کې وایي د بدو سره خم سوځي څه وایي لمدو سره وچم سوځي نو ما په نظر ستا په شان کسان په کار دي چې وي هغو کسانو ته چې واقعا منفي لاره یې نیولې ده نو ادامه ورکړه انشاءالله چې تا مبارزه به رنګ راوړي او دغه کسان به ټول کې په خیر یوه ورځ والا مخکې به یو نیم پوسې سرونه کټا کول شاته داسې ټونه مټونه اوس یې غونډ له مخې کټا کړي دي ما له کس ته پوسې مخکې به یې به دغه دا چانټه دار واسکټ اچوه اوس چې ما کله دا ویډیو راغلی د خبرې اوس یې غونډ له مخې اچوي سپین ګیري خلک یې ماچي زه ورته وایم دا د مونږ غوندې خوی واسکټ واچوه دی لاړ شي بازار کې ښه هغه ځان ته واخلي یا ګلابي اخیستی یا ځان ته پوسې دا بل سونډیدار اخیستی هغه ډېر جیبونه سیب کړي زه نه پوهېږم دی د کومې دنیا جنګ ته روان ده چې دا د غم چانټه یې په غاړه اچوي دی برک کې ناست دي
جبار خیل صاحب دغه د اروپا په ځوانانو همیشه غږ وکړه بل خصوص دغه په هلکانو باندې ښه دغه نوي چې راغلي دي خو همیشه دې ورباندې غږ کړی چې څنګه ګرځي دوی واقعا دغه د موږ کلچر او د موږ فرهنګ یې بیخي غلط معرفي کړی ده او بل دا چې دوی دغه د افغانستان په شان دلته هم ځورونې ډېرې کوي شاید اجاز ته هم پته وي دا چېرته چې موږ اوسېږو جبار خیل صاحب ته باور وکړه د افغانستان په رقم نومونه مو اخلي نمبر غواړي لکه ته ډېر تعجب کوې چې څنګه امکان لري دا افغانان دلته هم دا کارونه وکړي او هغه د وږۍ خورې دلته داسې ده ګوره دلته دا موږ کله کله د پارسیوانانو پورې خاندو د پارسیوانان دلته راغله پتلون یې واچو دی واچو بېادبي دې ډېره ما په خبرو باندې خفه نه سي زه له زړه نه درته خبرې کوم اله دا پارسیوانانو پتلونونه لرې کړه او داسې لوکس ګرځېږي او ځانونه خبرې د پارسیوانانو مکمل په د فرانسویانو کې ځانونه ورک کړي دي داسې د سټایلونه داسې حد ته راوستي دي چې خبرې چې قرآن وایي مخې ته درته ولاړ قرآن کې وپېژنې چې دا د موږ افغانۍ ده یا مطلب تاجکه ده یا به کوم هغه خوري هېڅ معلومېږي نه یا به دا فکر وکړي ته به وایې دا تونیازینه ده یا کومه عربه ده څوک ده دوی ولې ځان ورک کړی په همدغه خاطر یې ځان ورک کړی خو چې موږ افغان خو چې داسې پوه شي چې دا افغانۍ ده بیا چې تر کوره نه یې رسولي پوه شوې هغه ټول دستانونه یې په دې لار کې نه یې ورته غږولي هغه پورې پرېږدي نه دا شیان دوی کوي نن خبرې دا ډېره د افسوس خبره ده زه درته وایم په اروپا کې چې موږ پښتانه خصوصا افغانان خبرې له کوپارو نه پوسې هغه نه لري ویره او ترس نه لري کوم مشکل نه ورته هغه کوي خبرې دوی نه لرو دا کولی سرونه به یې جوړ کړي کته منډې وه پورته منډې وه دوی له لاسه ولاکه پامیر له کوره وتی سي چې له کوره وځي شاته به شنه ډسنۍ ورپسې روانوي دا خلک خو خیر د خورې دا د خدای پاک اصلاح کړي اوس به موږ ځانونه هغه نور سیسټم ته نه اړو پوه شوې بس اوس هم لاس له تیږې لاندې ده اوس د خلکو ته څه شی وی خبرې دغه اروپا ته راغلي دي ازادي ده وله د فرانسوي ته مخې ته نسي ورته ویلی سپي د جواب نه نیسي د فرانسوي ته مخ ورواړي قسم په خدای خبرې سپی ته جوړ کړي په هوا په دود پولیس ورپسې راغواړي ولا چې تورۍ ته مخ ورواړي تورۍ ورپسې راغواړي دا خو پوهېږي چې دا پښتانه د افغانۍ د پوسې په ژبه نه پوهېږي بس همدا راټینګه بدبختي دا د جبار خیل صاحب خبره دې نیسم ډېر زیات وبخه بدبختي دا ده چې د زموږ ځوانان چې دلته راځي دوی د خارجیانو څخه هغه څه نه زده کوي چې پټ شم او که نجونې مو دي له بده مرغه هغوی بیا یا ځورول کېږي یا هم زر نور ستونزې دي یا هم دوی دغه نورو لارو ته مخه کوي خو زما هدف څه ده ځکه ته خپله هم اروپا کې اوسېږې اول خو اسیب ورور ته هم سلامونه هدف مې دا ده چې جبار خیل صاحب دغه کله په خپلو خبرو کې هغه ځوانان که منشن کې یا لږ نصیحت ورته وکړي چې دوی چې له پخوا نه راغلي دي دغه یو خو داسې ډېر جالب دوی څنګه درته ویلی شم لکه زما اجازه ته به دا درکړي دغه کوم افغانان چې اروپا کې له پخوا نه اوسېږي دوی ډېر منفي فکره دي ډېر شاته تللي افغانان په اروپا کې اوسېږي 20 کاله د دوی د ژوندونو نه تېر دي اما دوی په داسې ماینډسیټ باندې اوسېږي چې خپلې نجونې په همدغه اروپا کې مکتب ته نه دي پرېښي او دا ماته د درد وړ خبره ده چې څنګه امکان لري 20 کاله یوه کورنۍ په اروپا کې واوسېږي کورنۍ هم د یوې جنۍ سره اما دا جنۍ کالج ته نه ده تللې تر ننه پورې او دغه خبرې ډېرې جالبې دي چې مثلا دوی نه غواړي دغه خپلې ښځې تر رستورانت ته بوزي یا د دوی خویندې او میندې کار وکړي که نه ولې چې وایي زما خور ولې باید وکتل شي که دا وګوري سبا دغه هلک راځي یا زما ملګری راځي ماته د دې پیغور راکوي نو کله چې ستا خور یا ستا ښځه یا ستا لور په عزت کې په ابرو کې د څادر سره کار کوي دا باید د تا لپاره ننګ نه وي که بل څوک راځي د هغې نوم اخلي ته باید په افتخار ووایي چې بالکل کار کوي او نوم اخیستل یې ماته افتخار وړ ده دا ماته ډېر درد راکوي چې څنګه امکان لري دوی 20 کاله دلته اوسېدلي وي او بیا هم په دې ماینډسیټ وي او د خپل افغانان نه د افغانان وډار شي موږ د یو بل نه ډارېږو پوه جبار خیل صاحب یو بل نه هېرېږو چې موږ یو بل ونه خورو په یو بل باندې حمله ونه کړو والله خورې خو بس دا ټول د بدبختۍ خبرې دي پوه شوې بس که موږ تاسو چېرته علم او تعلیم لرودلی خبرې دا شیان به موږ نه کېدل بې تعلیم وي بې تعلیم وي 40 کاله په وطن کې جنګ شوی ده د هر یو افغان تر غوږونه ښه غټ غټ قرضونه تېر شوي ټول خبرې چې دا اوس د موږ او تاسو دغه فعاله مازغه به اوس کمپیوټر ته ورکړي خبرې دا به دې کې به ضرور عوارض وي وایرس به لري اوس داسې ده دا خلک چې پردي سټایلونه کوي په پردي سټایلو کې پوسې دوی خپل هغه یې نه که نه مطلب البته خو خیر خورې د خبرو باندې بل د څه هغه که خدای دوی ته د نو که هدایت وکړي دا خلک سیدي خبرې یوازې همدغه سوال ورته کولی سو
دا خلک دلته سمیږي داسې لږ برابر سي دا خو اوس خبرې دوی په ځوانۍ کې دي مطلب دلته دغه شیان کېږي کې داسې وخت سره پوسې عقل جې ته راسي نو بیا به انشاءالله بل وخت په دې باندې موږ چېرته پروګرام کې به دا خبرې کوو موږ خو ولا هر وخت یادو خو بس خدای دې دوی ته د نیکو هدایت وکړي مننه زه هم ښکته کېږم ځکه تاسو هم خپل مجلس ته پرېږدم آصف وروره تا ته دې سلامونه ورسیږي جبار خیل صاحب دغه وروستۍ کې یوه بله غوښتنه هم کوم من حیث د خور دی چې زیاتره کنځلې مه کوه داسې د ټوکې له لارې مخ ته لاړ شه خو دغه کنځلو کې ځان کنټرول کوه خیر ده که نه نو بلکل زه صحیح ده انشاءالله بس کوشش به کوو چې نور یې ونه کوو کنځل خو ښه شی نه دي و ډیره زیاته مننه تاسو ته ښه مجلس ښه وخت بخښه ونه پېژندلې هغه وخت هیله کوم اجازه وروره خدای په امان نصیب له ستړی مه شي سلامونه په دې هیله چې روغ جوړې ښاغلی وحید الله جبار خیل په دې هیله چې ته هم روغ جوړې بس راغلم اول مو څه کیسې ولا قرارې د بس دې باندې خبرې کېدې چې جبار خیل صاحب دا خبرې وکړي چې ذاکر نایک زی او دغه په هغه باندې خبرې کولې چې باید دا جرګه په خیر خوشحالۍ سره تېره شي او ستونزه پکې پیدا نه شي جرګه وایي دا خو جرګه نه ده د مونږ او د تاسو د غم راټولېدل دي چې هر شی اوس دا سړی به دې را پیدا کړی و سړی ته خو خبرې د هغه به دې کړی و دغه بنګالیان دا ته تاسو سره چېرته کته پورته ګرځي دغه ته به دې ورته ته ویلې په دومره اساس وخت کې هلته روان چي دي تا ته چا دعوت درکړی ویل کې که نه راوینې 50,000 میسجونه ایمیلونه منشن ک ټویټر کې رسمي پوسټ ورته وکړه هغه کې سوزه منشن ک دوی ته چې دا اوس میسج وکړي چې درته $1,000 مونږ کومک کوو خپل تلویزیون دپاره یا تا د ټولنې لپاره ولا داسې زر ځواب درکړي خو چې کله دغسې یوه خبرې دوی درته ځواب نه درکوي او هغه راځي هغه خپل کار کوي او زه په دې نظر باندې یم چې د پر ځای چې موږ ډاکټر ذاکر نایک ته وایي ته مه راځه ښه خبره دا ده چې موږ خپله پوښتنه ورته وایي چې نعوذ بالله اخره زمانه ده او صحابه راکته سوي دي هغوی له قبر نه پورته سول چې دوی هم راشي باید موږ او تاسو ولاړ نه سو دا د موږ او د تاسو د سرنوشت خبره ده باید پښتانه راټول سي په خپل د پروګرام دپاره خپل د غونډې دپاره نو څه پکې هغه دې راضي که نه خدای دې وکړي چې په افغانستان ته خو دې ملاړ شي موږ یې پیسه موږ او تاسو باید د خپل پښتنو د راټولولو فکر وکړو او ما هلته د بي ټي ایم ملګرو سره خبرې کړي دي هغوی ویلی وایي دا دومره مفته خبره نه ده چې دلته به وروره ګوله خلک ورته لاهور او کراچۍ ته روان دي چې ذاکر نایک راغلی وایي ښه مو کړه چې دا خبره مو کړه خو حقیقت کې داسې څوک نه ورځي ورته وایي زه دلته چې څومره خلک ځورېدلي دردېدلي وی هغوی وویل چې صحابه راپورته کړي له قبره مو ولاکه ورته لاړ شي دومره د افغانان د پښتانه ځورېدلي نو خو که دې سره موږ دښمني شروع کړو بیا به سبا خلک وایي نه دا غره کې اوسېدلی دا جبار خیل هله بیا یې کنځه وکړه هله کته منډه کې پورته زر زر دا عکسونه ولګوي هله جبار خیل کافر سوی ده بیا ذاکر نایک رانیولی ده زه خو همدغسې مسلمانانو پسې ګرځېږم لکه ذاکر نایک باندې سبا بیا دې تخر کې په داسې نیغ نیغ ووایي بیا به خلک د اسلام سته نه وي وهله به اوس د اسلام سته نه وي وهله موږ خو همدغسې خلکو لیوني کړو چې د خدای خاطر وکړه لږ مې پرېږده دغه د 4 کاله بعد مې په مستقبل باندې مې خبر کېږي خدای دې کور روان که ذاکر نایکه ته خو عالم یې ته خو پوهه لرې ته خو دومره تا خو قرآن په خېټه کې اچولی ده ته څنګه د پښتونخوا له حالاتو نه یې خبره ته خدای دا خبرې دي دا مېرمن غي دا اوس خدې ته زه دلیل پسې چېرته لاړ سمه اوس ذاکر نایک اوس موږ چېرته را پیدا کوو مسلمانه 50,000 عربه کروړه میسجونه ورته سوي دي و ذاکر نایک ورک ده ذاکر نایک ته باید سپیشل طیاره نیغه روانه بیا یې راولې پاکستان ته دغسې په نه پوهېږه دعوت چا ورکړی چا غوښتی ده څه خلې غوښتی ده چی شی پسې غوښتی ده اوس یې ذاکر نایک لکه ایټم بم مخې ته یې ذاکر نایک راته ونیم ښه اوس دغه د ایټم بم بچي سره ښه اوس مجبوره یم خلابیس یا به ته ورسره لاندې وځې یا به زه ورسره لاندې وځم ورته میلونه ولېږل میسجونه مو ورته ولېږل په ټویټر کې یاره داسې کم از کم په یوه ورځ کې به دا یو 10,000 ځای منشن شوی خو دا چې سره د دې کیسې هم راځي نو په دې پوه سئ چې ګوره دا ملایان دا د دین په نامه دا ټول سوداګر دي والله دوی خپل کاروبار کوي دوی خپل زندگی مختبي ولا هیکه د پښتون غم ورسره ولا هیکه د ورسره د افغان غم یوازې خپل د پیسو په غم کې دی هغه نه دی دغه MMA فایټر نو خبیب نورماګومېدوف پیژندم که نه هغه فایټر چې هغه مسلمان
هغه نه یو ورځ یو چا پوښتنه وکړله چې د افغانستان په اړوند ستا څه نظر دی؟ د دې پر ځای چې دا ووایي چې ولا هغه مسلمانان دي او ډېر ځورېدلي دي، دا څه وایي؟ وایي زما یې پیسه لرې پروت یو هېواد د خپل کار وکړي او د موږ افغانان ټوله ورځ د خوخبي بکسونه په پروفایل لګوي چې دا خو وروره داسې ټک کلک مسلمان ده، ولکه هغه هم په پېژني نه، په کیسه کې مو نه دي او دا موږ شاله نښتي د دنیا مسلمانان خپل په زوره وچ کلک خپل ورونه ګڼو، ولکه د نړۍ مسلمانان په موږ باندې بریک ولاکه ونیسي. دغه کفار د خیر ویسي، دغه اروپا او د امریکا خلک دي چې ولا موږ ته ځای راکوي، کور راکوي، زندګي راکوي. ته ورسه سعودي کې د پښتنو پوښتنه وکړه، په یو اطاق کې 20 نفره پراته دي، قسم دی یو په ښه بل سر پورته ایښی داسې ویده کېږي، دغه حال ده. دا سړی چېرته اوسېږي؟ ته ډېر معلومات لرې؟ هو دا مالیزیا کې فکر کومه. دا خو باید پوه سي هلته مالیزیا کې خو 1 کروڑ مخلوق پروت دی، موږ پښتانه پراته دي، افغانان پراته دي، ورته پسې ورسئ. دا سړی چېرته جومات کې به ملا یي؟ دا خو به خبره چې د ساس مندر باندې راوړي کله کې وتړئ نه ویې تړه ورته تیاره مایره نسته، ملته یې وتړئ ورته دا ټوله دنیا هم پوه سي ولې څه خبره څه دي ورته. دا خو معلومه خبره ته راځي، ته وایې چې پښتانه به ترې ایسار کړو. اسف جان پښتانه کوم پښتانه؟ دا پښتانه ترې سره ګل خان ته نو خدای ورکړله، هغه هلته لارې بندوي، خبرې پولیسو ته هغه خو د همدې لپاره راغواړي چې دا ټولې لارې پرې بندې کړي په پښتنو باندې. دا سړی ری ایسار کې همدغه یو دانه غم وخوري، هغلته خبرې مالیزیا ده که استرالیا کې د هر چېرته ده پوه سي، یو خروار پښتانه دي، کورامې دي، هر ځای پرې ډک ده. ورسئ ورته ووایاست چې ذاکر نایک صاحب د خدای خاطر وکړه، د موږ د ژوند خبره د خدای طریق ورځه، له خدای وشرمېږه، مېرمنې وغیمه. دومره په پټو سترګو خو سړی، ته خو عالم یې، ته خو خبرې، ته خو ځان ته ډېر غټ شخصیت وایې، برپدر دې پلار نه لاسه په دې وچو پښو. بعد خبره و د مېرمنغې په رڼو سترګو کې سړی موږ سره دښمني کوي. اوس نه ذاکر نایک کومې خوا نه موږ ته خدای پاک راواچو. خبرې په میلیونونو پښتانه افغانان له ده سره مینه لري، خبرې دا سړی مخې ته غراز دی اوس راواچو. اوس ته د موږ د ګوډې پښې مالې ته ګوره، په دې نسته حالات کې دا د فتنو او دا د درپدریو حالات ته وګوره، خبرې د دې پښتنو د دې ګډ وړو پښتنو راټولول وګوره، د جرګې لپاره خیبر ټاکل وګوره او د بنګالي راتګ وګوره. دا هغه ټیغۍ اوس چېرته را پیدا کړو؟ ټیغۍ دا شی غواړي، زه ګوره دا خبره له توهین نه کوم، قسم په خدای وهلو غواړي دا سړی چې داسې وویل چې دا زه مې غوټه پکې ورکېني چې زه جرګې وروره پرېږده، دا د اسلام دعوت دی، تر دې وخته وکړه نور یې مه کوه، زه لاړ شه. ما سره چې ستا خیر وای بچی دی د پلار ورسره، خو زه خو پښتون یم، افغان یم. خدای دا دومره ملایان لرو، ټوله ورځ موږ ته لګي نصیحتونه کوي، بس د نقدې درته په اردو ژبه کې وایي، خدای کم نوې خبره خو ولاکه درته وکړي. برامې دې کله موږ نه شیخ الحدیث په دې ټوله دنیا کې دغه خبرې ټولې قرآن کې هم دي، دا کومې چې موږ ته خو کنځا منځا به ترې وباسو پوه شوې. نور قرآن مې دي چې مسلمان ته د خیر ورسېږي، د مسلمان په خوله د خندا راوسته بیسټ انسان په دنیا کې ته خبرې، په دنیا کې بیسټ انسان ته خبرې بهترینه علم هغه د خبرې چې بل انسان مسلمان په زړه باندې کار وکړي او خوشحاله سي، ترنکیل کې آرامه کې. موږ خو چاته نه وایست ترلاسه پردي کور ته لاړ شه، د ذاکر نایک غوندې پردیو جرګو کې کار ولره. و ذاکر نایک ښه که سبا زه لاس ور واچوم بیا وایي د ښځې هغې دا مردګه وایي هلته ناسته خبرې، څوک وایي شراب یې وچ کړل، څوک وایي چرس یې وچ کړل، او ته به داسې له کاره به راغلی خبرې په کوناټو به کېناسته یم نشي دغه خبرې ستړیا له لاسه، په تا باندې 15,000 ټاپې لګوي. ښه اوس دا ورسره ونه نیسئ، ښه دته زه اوس څه شی وایم، ښه هماغه اردو ته اول دله خبرې یو نه دوم کس کمنټ سره ته کوي چې جبار خیل صاحب اردو کې خو د ښې پختۍ ورماتې کړې، واورئ ما بل چیز ده نه دي، اوس خو همدغه ګوډه ما ته مې ورته ویلې کله اختار سي، کله پښتو کم، کله ورسره په دري کمه. اوس خو بل سړی دا جواب نور کې زه خو هماغه لغاتونه کم از کم خبر خو